بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ وئ. زموږ نننی لوست چې د هغه لومړی لوست ده چې په نسخ کې د مفردو تورو لړۍ ده، نو دا هم دویمه ویډیو ده چې تاسو ته نن زه غواړم کارومه. نو په دې ځای کې به تاسو ما سره وګورئ چې کوم توري په کوم شکل کارول کیږي او کوم توري نقطې خوري. نو دلته باید تاسو ووینئ. دلته هم غواړم درته دال ولیکم. په دې شکل سره موږ دال کولی شو ولیکو. دال پسې هم راځي زال. نو ګرانو زده کوونکو، د زال په سر یوه نقطه ده چې موږ دې ته کولی شو زال ووایو، او دا هم ری. ری په دې شکل سره لیکلی شو، او دلته هم زی ده چې زی د پاسه یوه نقطه خوري چې دا کولی شو دې ته ووایو زی. او دلته هم درته لیکمه ژ چې ژ د پاسه درې ټکي دي، نو دې ته ژ وایي. ورپسې سین، سین پسې هم شین ده چې شین په دې شکل سره موږ کولی شو وکاروو. او شین د پاسه درې نقطې دي چې دا شین ده. ورپسې سواد، سواد موږ کولی شو په دې شکل سره ولیکو. نو ګرانو زده کوونکو، د سواد پسې هم دوات راځي چې دلته یې موږ درته لیکو. دا هم دوات. او ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو وینئ چې په کومو تورو کې کوم توري نقطې لري. لومړی زال، دوهم هم دلته زی، دریم هم ژ دی چې نقطې لري، او څلورم هم شین ده چې نقطې لري. ورپسې پنځم هم د دوات توری ده چې په سر باندې یو نقطه لري. نو دا هغه توري وو چې تاسو ته ما نن وکارول. خدای دې وکړي چې یاد شوي مې وي. او ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د لومړی درس دوهمه ویډیو وه چې تاسو ته ما نن وکارول چې کوم توري په کوم ځای کې نقطې خوري. نو خدای دې وکړي چې تاسو به یاد شوي وي. او کورنۍ دنده مو هم همدا ده چې باید تاسو په خپلو کورونو کې په نای او رنګ سره کورنۍ دنده مو سرته ورسوئ، او زموږ په لاندینی ایمیل ادرس کې ماته راواستوئ. او که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ، هغه کولی شئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. او د نورو ویډیوګانو لپاره کولی شئ تاسو زموږ یوټیوب چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو نورو درسونو ته هم په اسانه توګه لاسرسی پیدا کړئ او ورڅخه ګټه واخلئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، د خدای په امان، ښه وخت ولرئ.